يا بني إسرائيل اذكروا دا د ترینکوټ په اطاعت او فرهنګ ریاست کې مطالعې ته د ځوانانو هڅونې په هدف یو ورځنی نندارتون دی چې ځوانان هڅوي ترڅو مطالعه وکړي. ځایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې ځوانانو د کتاب لوستلو څخه مخ اړولی او خپل وخت پر داسې څه تېروي چې بې نتیجې وي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي وایي چې دوی غواړي له همدې لارې ځوانان وهڅوي چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای دې مطالعه ترسره کړي. هغه وایي نه یوازې همدغه نندارتون د مطالعې هڅونې په هدف جوړ شوی بلکې په خبره چې دوی یو کتابتون هم په یاد ریاست کې پاره کړی دی ترڅو ځوانان مطالعې ته لاسرسی ولري. همدې موخه باندې موږ نن پروګرام ترسره کوي ترڅو ځوانان مطالعې ته وهڅوو او ځوانان کتاب ته مخه کړي، ځوانان مطالعې ته مخه کړي. هدف یوازینی د دغه پروګرام څخه هم دغه و. په دې وروستیو کې موږ ډېر ځوانان وینو چې د مطالعې څخه مخ اوښتي دي، د کتاب څخه مخ اوښتي دي، په یو داسې څه سره مصروفه دي چې هغه نه د دین لپاره او نه د دنیا لپاره او نه د دې آینده لپاره په ګټه دي. نو په همدې خاطر باندې مو دا مناسب وبولله څو یو داسې پروګرام ترسره کړو چې هغه ځوانان مطالعې ته تشویق سي او ځوانان کتاب کتنې ته تشویق سي. یو شمېر دیني علما وایي چې مطالعه ترسره کېدل د هر انسان لپاره اړینه ده او پکار ده چې د مطالعې لپاره ټول کسان وخت ځانګړی کړي. یو تن دیني عالم مولوي ساجد یې په اړه هوریت راډیو ته وویل که کله مطالعه انسان وکړي اسانه شینې وي نو بیا به هغه تا ته داسې اسانه ګران شینې وي درته اسانه به وي اسانه شینه به هغه چې وي هغه به تا ته په ذهن کې ډېر وخت کې قرار ونه شي. که مطالعه نه وه هغه اسان به درته ګران وي. نو مطالعه چې دا د انسان لپاره ډېر ګټمن دی، ډېره ګټه رسوي. موږ تاسې په ټول وخت کې کوشش دا کوو چې خپل وخت ضایع نه کړو. مطالعه دا وخت نه غواړي چې خامخا به په دې وخت کې تر ټولو وختونو چې دی ښه وخت چې دی د مطالعې دپاره سړی ځانګړی وټاکي چې هغه د شپې اخر دی. د شپې اخر چې د سهار حصه هم پکښې راځي دا وخت تر هر وخت ښه د مطالعې وخت. بل خوا بیا هغه ځوانان چې په دغه ورځني نندارتون کې ګډون کړی دی وایي چې په دې وروستیو وختونو کې ځوانانو د کتاب لوستلو پر ځای خپل ډېری وخت په انټرنیټ کې بې ځایه تېروي. دوو تنو ځوانانو عبدالشفیع کلمیار او رضا محمد یې په اړه هوریت راډیو ته وویل دغه ډول نندارتونونه د مطالعې ترویج په برخه کې ګټور دي او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې دې هم ورته دغه ډول پروګرامونه جوړ سي. ته ګرځېدې کې د کتاب د لوستلو څخه د ځینې نوي نسل ځوانانو بیخي پام اړولی دي توجه نه ورته کوي د کتاب لوستلو ته خاص په انټرنیټ په هغه سوشل میډیا اخته یي ډېر دوی تشویقېږي چې مثلا دوی د کتاب لوستلو ته مخکې کړي او دوی نور هم دې ته هڅوي چې مثلا د کتاب لوستلو ځکه چې دوی دلته نور ځوانان ویني چې هغه د کتاب لوستلو ته زړه ښه کوي او دلته په دا وروستیو کې ډېر ځوانان په سوشل میډیا بوخت دي، د کتاب څخه یې مخ اړولی دی. هغه په دې چې دوی یا په پبجي ګیم اخته دي یا په داسې نورو ګیمو اخته دي. نو کتاب د انسان هغه یوازینی ملګری دی چې هیڅ کله انسان یوازې نه پرېږدي. د علم ثروت یا ګټه ځینې اخیستل هغه بیا تنه بله طریقه لري ځکه د علم داسې شی دی لکه سکروټه که څونه سکروټه چې سړی پوکي د هغومره تازه کېږي او که چیرې موږ مطالعه وکړو نو دغه زموږ د مسلک برخه چې د هغو نه قوي کېږي. د یادونې وړ ده چې په ارزګان کې پر داسې مهال د مطالعې ترویج کولو هڅې پیل شوي چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او په شاکه کارونو بوخت دي. رحمت الله لایق، هوریت راډیو، ارزګان.